السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو په نیوډ کې ما تاسو ته لپاره د آیفون شان یو سیټینګ راوړی دی چې هغه تاسو خپل په انډراید موبایل کې څنګه کولی شي. یو داسې سیټینګ کله چې تاسو وګورئ آیفون ته چې کله هم رنګ کېږي یا کله هم نوټیفیکیشن راځي نو هغې سره د هغې فلیش لایټ چې دی هغه بلینکینګ کوي پړقېږي نو د هغې ځان له یو جدا مزه وي. تاسو څنګه کولی شئ چې دغه رنګي سیټینګ خپل په انډراید سیټ کې وکړئ او خپل انډراید سیټینګ د هغې لوک چې دی هغه بالکل د آیفون په شانتې کوي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې د نه علاوه کمنټس کې درکړی دی، فیسبوک پیج باندې هم هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کول آف کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. سټارټ سټاپ یو آپشن به تاسو له راکړی، سمپل په سټارټ باندې کلیک واخلئ. دلته کې انکمینګ کالز دی دا به آن کړئ، که آف وي دا به آن کړئ. اوس چې کله هم تاسو ته کال راځي نو ستاسو د موبایل فلیش لایټ به هغې سره اټومیټکلی ښه کېږي او بندېږي. ورپسې انکمینګ اس ایم اس مطلب تا ته څه اس ایم اس راځي یا نوټیفیکیشن راځي دې ته به هم دغه پرمیشن ته الاف کې د دې نه بعد چې کله هم تاسو ته څه هم نوټیفیکیشن راځي نو دا به تاسو له څه کوئ دغه شانتې فلیش لایټ به بندېږي او کولاویږي. دغه شانتې اوس نور ایپس دي تاسو سره په موبایل کې کوم ایپ ته تاسو ته نوټیفیکیشن راځي نو هغې کې هم تاسو دغه سیټینګ کولی شئ. هر یو ایپ چې وي چې د هغې نوټیفیکیشن چېرته هم تاسو ته راشي، فیسبوک وي یا انسټاګرام وي دغه شانتې وټساپ وي نو د هغې دپاره به هم تاسو ته بیا دغه لایټ چې دی د موبایل بلینکینګ به کوي. دغه شانتې اوس د دې کې مختلف موډ دي، نارمل موډ کې څنګه وایبریشن یا وغیره دغه شان فلیش لایټ دی ټیک ده، فرنٹ فلیش یا بیک فلیش لایټ مطلب فرنٹ کې چې کوم لایټ دی یا وروستو کوم لایټ دی د موبایل یا دواړه لایټ تاسو غواړئ چې سیم ټایم باندې دواړه نوټیفیکیشن کوي. ټیک ده، نیټ فلیش لایټ وذ سکرین آن او داسې پکې هم سیټینګ کېږي چې کله فلیش لایټ ښه کېږي بندېږي نو ستاسو ته موبایل سکرین به ورسره هم بلینکینګ کوي. نو ملګرو دا یو ډېر ښکلی سیټینګ دی، امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي خوښ شوی نو لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کوئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.